زه احمد مسعود ملاتړ کوم، پښتون نه بې امیده شوی یم، ما ته حل لاره راوښیه اوس. مهرباني نه پوهېږم تا ته خوند ولې درکړي چې ته خپلې خبرې وکړې بل چاته هېڅ غوږ ونیسي او دغه خبرې ته ګنډل کوې، ته په خیانت پرده اچوې. نه پرده نشي پې اچولی، دلته ملت دی. دا زما نظر دی، زما نظر ته به ته غوږ نیسې. مهرباني غوږ یم درته. دا چې تا دا خبره داسې وکړه چې ما هر نظامي قهرمان دی اتل دی، موږ دا خبره نه ده کړې چې موږ سرتیري اتلان نه وایو. موږ خپل سرتیرو اتلولي م راته معلومه وه، د خپلو سرتیرو قرباني م راته معلومه ده، د خپلو سرتیرو هره جګړه راته په یاده ده چې دوی په څومره په شهامت او په متانت باندې جګړې کړي دي او د خپلې خاورې او د خپل وطن دفاع کړې ده. په دې کې یو څوک هم یو انسان هم شک نه لري. خبره په دې کې ده چې ما درته مخکې هم ویله چې د ولسمشر غني د افغانستان په دننه کې د منګه نظامي ماته نه وه، بلکې دا یوه سیاسي ماته وه او د سیاسي ماتې تر شا دغه د ولسمشر غني یو ځل راتګ پارلمان ته په دې موضوع باندې غږېده، بیا په دې خبره باندې ولس ته چغې وهل چې ګورئ لاره مو غلطه کړې ده، بیا به یو ورځ دا طالب راځي او همغه ټولې خبرې رښتیا سوې. د ولسمشر غني په علم او په پوهه او په سیاست کې هیڅوک هم شک نه لري. او دا چې په دې خدای پوهېدو چې زه به طالب راولم ولس به نه خبروم، تر نیمروز تر کابله به را رسوم، بیا به تیارې کې ورنه جګېږم. په دې خدای پوه وو، په دې خدای پوه وو. دا خو د نږدې والا طالب وو، مونږ خو دا خو ډېر کمکل قوم وو، کمکل ملت وو چې په ده مو باور وکړلو. دا خو په دې پوه وو چې زه خو طالب یم راولم به یې راشه پارلمان ته به لاړ شم، سبا به ملت ته ووایم چې ما پارلمان کې دا ویلي وو. دلته دې ولې نه ویل چې کله نیمروز سقوط شولو، دلته دې ولې نه ویل چې نیمروز سقوط شو ملت ته راپورته شه، سربازه وسله کې نه ده وجنګېږه، ما سره ودرېږه. دلته ولې نه وایې چې تر کابل دروازو یې راولې، تر وتښتې واشنګټن ته، دوبۍ ته، تاجکستان ته وتښتې، بیا ما ته وایي چې ما خو پارلمان کې دا ویلي وو. واوره تا پارلمان کې ویلي وو، تا دلته ولې نه ویل چې کله د نیمروز سقوط شو تا ولې ټویټ ونه کړو، تا ولې وضاحت ورنه کړو چې ما سرباز جنګېدلی وای، تا ولې ملت خبر نه کړو، ته په تیارې کې وتښتېدلې ولې؟ خو لږ بیخي نوبت نه راکوې وسړی، لکه دا لایف کې خو ته وایې چې اشرف غني وضاحت ورکړی و پارلمان کې، ده درته ویلي و چې طالب راځي. دا خو طالب و، دا خو پیدو دغه لویه جرګه کې ګوره بلکیس په نوم باندې یوه جنۍ وه، هغه وکیله وه، وګونیسه هغې وکیلي ورته وایي چې ته باج اخلي اشرف غني، 15,000 طالبان دې آزاد کړل. مونږ ما ورته ویلي په جمهوریت کې یو اشرف غني ته چې طالب آزادوي بدون د ضمانت، مونږ د سولې خلاف نه یو اشرف غني ګوله، خو طالب بدون شرط باید آزاد نشي. که چیرته مونږ ته طالب پاکستان ضمانت راکوي، ایران ضمانت راکوي، سعودي ضمانت راکوي، یو د امریکا ضمانت راکوي، ته حق لرې طالب آزاد کړي. تا چې د 15,000 طالبان آزاد کړل دا په دې معنا وه چې ته طالب یې، ته خاین یې. ولې آزادوي؟ ولې آزادوي بدون د ضمانت؟ حق لري. د دې طالب په نیولو باندې خو سرباز وینه قرباني کړې ده، د سرباز په وینو باندې نیولی دی، سر په قرباني نیولی دی. څوک چې 15,000 طالبان آزادوي په کوم اساس یې آزادوي؟ سولې ضمانت راکوي، پاکستان راکوي ضمانت، هند راکوي ضمانت، امریکا راکوي، روسیه راکوي. زه د سولې طرفدار یم. ته په دومره لویه خیانت مونږ ماشومان نه یو چې ماشومان در سره ناست دي. نه ماشوم نه چا درته چې ته ماشوم ته څه فکر کوې؟ دا تا خبرې دا معنا لري چې ته پرده پرې راچوې. ته په اشرف غني خیانتونو باندې پردې ماته مه راچوه. دا خو لږ زره غوږ هم ونیسه چې موږ وغږېږو. مهرباني درته غوږ یوه خبره دې ولاکه په دلیل او په منطق باندې برابر. نه دلیل نه ده، خیر دا ورته کوې. دا خامه ده. ګوره سمه ده، مهرباني دلته لاندې ولسونه موږ ته غوږ دي، غوږ دي درته، زه هم درته غوږ یم. مهرباني وسړی ته موږ خبرو ته نه پرېږدې، ته بیخي قسم خدا. ګوره ملګریه، مهرباني وکړه، زه او ته دلته غږېږو، ته بس ما خبرو ته قضاوت ته نه کوې، زه به هم ستا خبرې نه قضاوت کوم. بلکل او قضاوت ولسونه کوي چې څوک صحیح دي او څوک غلط دي، څوک سم وایي څوک ناسم وایي. ته د افغانستان د اسلامي 20 کلن جمهوریت ټول پړه راواخلې په ولسمشر غني ورواړې او اعلان کې چې نن ته د چا تر شا ولاړې او څوک مخ ته بیایې د چا ملاتړ کې او په دې فکر او په دې نظر لا هم یې چې دا خلک به یو ورځ افغانستان ته خدمت کوي. غوږ ونیسه. 20 کاله جمهوریت د دغې ټولې کیسې دغه 20 کاله
ټکی په ټکی په تاریخ کې پاتې شوی. شکر ځای دا دی چې دا په موبایلونو په سکرینونو په یوټیوبونو په دې ټیک ټاکونو باندې هم پاتې شوی. بالکل. کله چې په کابل کې به د ثور میاشت راغله موږ به هغه ورځ باندې په کابل کې دا هر څه په خپل سترګو لیدل. زه د طالب د هرې کړنې هرې بدرفتارۍ د هر بې قانونۍ پوښتنه د دې موږ باید دې ولس ته وایو چې دا ګوره دا ظلم ده دا زیاتی ده دا موږ او تاسو تورې تیارې ته وایي. د طالب په ملاتړ باندې څوک هم اجازه نه لري چې وغږېږي. خو دا خلکې تر طالبانو یو 22 نور هم مخته دي. طالب له تا د ولسونو د تعلیم سره ضد لري، له بیرغه سره ضد لري، په افغانستان کې له قانون سره ضد لري، له علم سره ضد لري. دا خلکې دا چې د تا د تعلیم او د تا له علم سره ضد نه لري، دوی چې کومو شیانو سره ضد لري اوس نو ورته غوږ ونیسه. هغه ستا هویت دی، هغه ستا بیرغ دی، هغه ستا جغرافیه ده، هغه ستا کلی حاکمیت ده چې ته پښتون یې په دغه خاوره کې څومره لري. ستا له تاریخه سره د هر یوې موضوع سره دوی ستا ستونزه لري. دا به ته نن په یو خوشفهمۍ کې چې ولا احمد مسعود ته زه احترام په دې خاطر لرم چې دا یو ځوان ده او د یو ځوان شاید فکر یې بدل یي، شاید د خپل د پلار په لاره نه روان، هغه به بیخي په یو بل جلا نظر سره راغلی. خو بدبختي مو په دې کې ده چې دغه ځوان په خپله خوله باندې دغسې وایي چې دا لاره د شهید احمد شاه مسعود لاره ده او دا به زه فالو کوم. دغې لارې باندې به زه ځم چې بدبختانه دا لاره همغه لاره ده چې د دو پلار په افغانستان کې د کابل خلک په کم ډول باندې وژل. منګ یې نه د حکمتیار طرفداران یو، نه دغه د حبیب رحمان چې د حکمتیار زوی د هغه د نه طرفداران یو، نه د احمد شاه مسعود او د احمد خلاصې شوې خبرې دي. ته خو موږ باندې د کمره ولګه، خپله د کمره بنده کړه. کمره زه خلاصوم، مهرباني وکړه تاسو یې دمه ورکړئ، زه کمره خلاصوم. نه خو کمره دې خلاصه کړه چې وغږېږو. دا اوس کومه زه احمد مسعود ملاتړ کوم، پښتون نه بې امیده شوی یم، ما ته حل لاره راوښیه اوس. مهرباني نه پوهېږم تا ته خوند ولې درکړي چې ته خپلې خبرې وکړې بل چاته هېڅ غوږ ونیسي او دغه خبرې ته ګنډل کوې، ته په خیانت پرده اچوې. نه پرده نشي پې اچولی، دلته ملت دی. دا زما نظر دی، زما نظر ته به ته غوږ نیسې. مهرباني غوږ یم درته. دا چې تا دا خبره داسې وکړه چې ما هر نظامي قهرمان دی اتل دی، موږ دا خبره نه ده کړې چې موږ سرتیري اتلان نه وایو. موږ خپل سرتیرو اتلولیم راته معلومه وه، د خپلو سرتیرو قربانیم راته معلومه ده، د خپلو سرتیرو هره جګړه